السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن به موږ خبره کوو یو بل بهترین ایټم باره کې. د دې ایټم فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي او کار یې څه دی. د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو ځان سره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ. نن به خبره کوو موږ د اسینک ګولو باره کې. اسینک ګولۍ چې اسکلوفینک فارموله ده، دا د وجود په مختلفو دردونو کې ډیر یو مؤثر علاج دی. اسکلوفینک فارمولې فواید څه دي، نقصانات څه دي، دا ټولې پوښتنې به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې جواب شي. اول لازو د اسینک یا اسکلوفینک چې فارموله ده د دې فواید ذکر کوو. لومړی فواید د اسینک ګولو چې دي، د وجود مختلف دردونه، لکه یو کس وایي زما د خپې هډوکي ډیر زیات خوږیږي یا مملا خوږیږي یا زما د اوږې باندې ډیر زیات درد دی یا زما د وجود نور مختلف برخو باندې دردونه. نو د دې ټولو دردونو خاتمې دپاره اسینک یا اسکلوفینک فارموله چې دا یو ډیر بهترین علاج دی. دا یو ملټي نیشنل کمپنی چې جوړه کړې ده او پرایز یې هم مناسب دی. بل دې کې د ګولۍ داسې خاص سایډ افیکټ هم نشته او فواید یې ډېر زیات دي. همداسې یو بله عمده ستونزه چې زموږ اکثر هیوادوال او زموږ اکثر خلک ورسره مخ دي هغه ده رګنیسا. رګنیسا یو داسې تکلیف دی کله چې د ملا رګونه بند شي نو د هغې نه د خپې پورې او لاندې پنجې پورې دردونه شروع شي او دا دردونه دومره شدید وي چې که یو انسان کوشش کوي چې لږ مزل وکړه مزل هم نشي کوی او تکلیف هم ډیر وي. نو د رګنیسا د درد د کنټرول لپاره هم اسینک یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي یا اسکلوفینک چې فارموله ده دا هم دې کې کار کوي. بعضې ځایونو کې اسینک نه پیدا کېږي یا نورې مختلفې دوایانې وي په دې اسکلوفینک فارموله کې، نو دا هم تاسو استعمالولی شئ د رګنیسا دپاره یا په انګلیش کې چې ورته شیاټیکا وایي، همداسې موږ تاسو ورته په پښتو کې رګنیسا وایو. نو دې دپاره هم اسینک یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي. همداسې زیات کسان وایي چې زموږ خپې ډېرې زیاتې سوځي یا خپو تلیم سوځي یا د وجود نور مختلف برخو باندې دردونه وي، هغه دردونه ډېر زیات وي، تکلیف ډېر زیات وي، نو دې دپاره هم اسکلوفینک یا اسینک ډېر یو بهترین کار کوي. همداسې زیات خلک دیکانې کوي، دیکانې په وجه باندې بعضې درون کار وکړي، له درون وزن اوچت کړي، هغې سره د په ملا باندې یا په پټو باندې یا د وجود په لاس باندې یا د وجود په نورو مختلفو برخو د هغې د وجې دردونه وي، نو هغې دپاره هم دا یو ډېر بهترینې ګولۍ دي. یو خو دا ملټي نیشنل کمپني ده، په هر ځای کې پیدا کېږي، پیدا کېدې په اسانه طریقه سره وي او بل فواید یې ډېر زیات وي او اکثر خلک چې کله یو درون کار وکړي یا یو درون شی اوچت کړي نو دردونه یې ډېر زیات وي. نو د هغې دپاره دغه اسکلوفینک فارموله چې ده یا د اسینک ګولۍ چې دي یا په دې کې اسکلوفینک فارموله کې کمې ګولۍ هم پیدا کېږي، دې دپاره د دې دردونو دپاره یو ډېر بهترین علاج دی. نو هر چا ته پکار ده چې کم د دې دردونو نه کړېږي پکار ده هغوی ته چې دغه ګولۍ استعمال کا. همداسې که موږ د دې پرایس ته هم راشو، د دې قیمت هم ډېر مناسب دی. په 421 روپۍ یا 421 روپۍ باندې د دې 10 ګولۍ میلاویږي. نو یو طرف پرایس هم ډېر مناسب دی او بل طرف ته د دردونو خاتمې دپاره دا ګولۍ یو ډېر مؤثرې ګولۍ دي. نو پکار ده چې د دې ګولو استعمال وشي. دې سره به انشاءالله د وجود ټولو دردونه، هغه دردونه چې یو انسان ته ډېر په عذاب وي او په تکلیف وي، نو دا دې ګولو سره به ټول دردونو خاتمه وشي. ښه طریقه دا ده چې په ورځ کې 2 ټیمه استعمال شي او که یو انسان دردونه ډېر زیات وي، تکلیف وي او تکلیف یې 2 ټیمو سره نه ښه کېږي، نو پکار ده چې 3 ټیمه هم استعمال شي. سایډ افیکټ یې نشته او د ډېر عمر کسان هم استعمالولی شي او پکار ده چې د 18 کالو نه بره کسان استعمال کړي.